سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر صحت مو ښه ده خیریت ده څنګه هستئ جوړ زه خو د پغمان په ښکلي یو باغ کې یم دا د ګورئ بچیانو کورنۍ راټوله شي دا ډوډۍ ګانې ګورئ دلته وګورئ داسې دې عزیزانو دې کابلیانو را میلمه کړي یو نو ځای خالی ده بیندای عزیز و گرامی جایتان خالی است واقعا فضای بسیار عالی بسیار خوب این باغ ببینید یعنی این طرف شما باشین که کامرا به این طرف ببینید چه باغ زیبایی در پغمان یعنی واقعا یک روز بسیار خوب آمدیم بسیار زیاد تشکر از پغمانی های عزیز و از کنری ها عمل کنریانو مننه عمل پغمانیانو چې داسې یو پروګرام جوړ کړ او زموږ د پروګرام علاقمندان مینوال او فیضه جان هوسا هغه د هلته ولاړه ده خو دا نورو مېرمنو سره ده هغوی نو دونه زیات نه غواړي چې کمره کې راشي په هر صورت نو بس یو خو باران راغی راباندې دا جنجال ده او دې خواته راشه وګورئ دلته وګورئ چې داسې به سمه ښوروا روانه ده نو جناب خاط صاحب موږ سره دلته عین د کونړ نه راغلی ده د کونړ د نورګل نه پغمان ته راغلی خاط صاحب څنګه بشي جوړ په خیر څه نو دا څه قصه شوله وایه ښوروا دې لکه چې باندې کړې ده روش ده او دا روش ډېر ښایسته ډېر ښایسته اوه اینه دیگه بیایم شنونده و بینده عزیز مهمان ماستیم اینه و خدا کینی و هغه وای خپل وطن ګل وطن داسې ښه او دا د روش بله برخه ده ډېره لا ډېر نو دا ایشتوپ و دا ګاز و دا خو تاسو ځان سره راوړي نو دا زموږ د خپرونې علاقمندانو مینوال دي قدرمنو دوستانو تاسو ګورئ چې دا سیمه ګورئ دا هغه پخواني دیوالونه دي دلته نو هرې خوا چې ځئ باغونه دي هرې خوا باغونه دي چې دلته خو یو بل ځوان زه دلته ګورم چې هغه یماجان نومیږي دا یماجان نو زه فکر کوم چې د افغانستان په شمالي سرحدونو کې کار کوي ستړی مه شئ یماجانه جوړ په خیر ډېره مننه چې تر دې ځایه راغللی او زحمت مو ویستل زموږ سره ډېره زیاته ما اورېدلې چې ته د افغانستان په شمال کې چېرته وظیفه لرې همداسې کوم ځای کې زه دا د بدخشان واخان چې دی او تخار او تاجکستان ترمنځ یو ځای دی انجیرک په نوم باندې چی شی؟ انجیرک نزدیک به تاجکستان بین تاجکستان و افغانستان دیگه تو یک جای هست هغه نو د تجارتي مرکز ده بازار ده چی شی؟ هغه هم دغسې یو طبیعي سیمه ده خو هلته معدن دي د سرو زرو بیا هلته یو چینایي کمپنۍ ده هغه کار کوي بس دا خو نو ستا جوبونه ولټوو دې کې به ټولو کې به سره زر یي که نه نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ قدرمن دوستانو بس تاسو دا د میوو ونې وګورئ چې هرې خوا ته دا کمره وګرځي هغه د ګورئ چې ټول له میوو ډک دي خو زموږ طالع دا دي چې اوس دا رسېدلي نه دي او دا ورته وګورئ صاحب هرې خوا چې تاسو ګورئ یو ښکلا ده دې ګلانو ته وګورئ صاحب نور به زه ځم چې روش وخورم یا شوروا وخورم یا دا قابلي پلو چې دوی کړی له کباب سره دا وخورم او تاسو دا ګلان